أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودرشم بلایت سے د سورۃ شورى زموږ سره خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په سیرت کې او خاص کر د شاشمه بورزه دغه پر خبره رسیدلې و چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دنیا لراغه سو عجيبه انقلابات په دنیا کې وشول. امینه به ویل اسمه د حمل د شي کیفیت باندې نو لکه څنګه چې عامه زنانه حمل کې درندي او مشکلات او خو مورید چې ځواني نور خارج شو تر شام پورې د ټول علاقې منوره کړه. کله چې پیدا کېدو د کوټه رڼا شو د امینه د تربیته شو بده کې چې رب العالمین باندې بزان سپاري د په بارکه د شیطان نه د موجود سره اور مړ شو زلزلې په خلکو باندې را لې تقریبا یو څوار لسته برخانه یا څوار لس کوټه را پریوته په یو چت او د رسول الله پیدائش دین اورس به نبی کریم علیه الصلاه والسلام دایانی یعنی سلور مرزعی شمور و حلیمه و ثویبه و بل زنانه او بيد رسول الله تغا بني سعد خمیریله حلیمه سعدیه به خپل حقیقت بیانې چې زما سرلیم کمزوري و او زموږ په علاقه کې فقر مو وشکالین وي دوخې د پېم نه وي. کله چې رسول الله موږ د ځان سره ویوړو دا ټول ارس بدل شول معنا د سورلیز ما تیزم شو دی وه کې شودم پیدا شول آباد کالین امرالی او به رسول الله اپریشن نن درس کې بدا خبرې چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام بیرته امینه بي له واپس کېدل او به داغه د امر مبارک وفات کېدل نیکي عبدالمطلب سے او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوله سولو په عمر باندې شاوخوا د تر سره د شام په طرف باندې روانېدل. جبرئیل علیه السلام یو بل ملک شراغه د محمد رسول الله د سینې چیرې کړه دا کومه اضافه وکړه چې د زړه سره واغې ته لری کړه بیرته به ورته سینې وګڼله. نو حلیمه سعدی سره د حارث چې د خاوندو امینه بیبی له راوسو وی ویل چې بده باندې د جناتو یا د بل څنور شي نه یره پیدا شو چې سبې سوګونه وشي. امینه بیبی ورته ویل څنګه نشي وخت راوسو د خپل وخت نمخ تاسو یې د بارے غډیر کلک وي محبت مو سره وجدا بس موږ سره پدې یو دا وې د شي کیفیت وش موږ سره دا خطر پیدا شو چې سبا ونه وجل شي یا من نشي به تاسو زمنګ نه د مبارکي ته پوښتنه کوي موږ به جواب نشي کولای. نو مور ورته ویلې به د دینه خاطر جمع وسا جنات وغیرہ د نور شي نه بده باندې حمله نشي کولای ځکه ما د شي خوب لیدلې ده چې په الله باندې ما پنهي نیولې ده د شیطانانو نو د نور شي نه خو د شپږ کلو په عمر یې 15 کلو په عمر باندې شو برته راوس ځکه دې خځو خاون خپل باندې کې د مصلحت وکي چې دا غوړي د قریش نه موږ را جدا کړي دي څه مشکل دله جوړ نشي او که جوړ شو به موږ تاوان غوسولې نشي. بعض اهل علم دا خبره ذکر کړي دا چې کله په لار روان و عیسی محمد رسول الله ته ورک شو حلیمه سعدیه د خاون حارث او د ملګری دا ټول ورخته شو چې لکه دا کوم خلاړي او سبب موږ قریش له سوې بني هاشم ولا د محمد رسول الله خاندان ډیر اوچت خاندان او قوي. نو کله چې رسول الله علیه خلکو نو ورک شو د ابو سفیان خاندان د قبضه کې واخصو او غي قریش له اطلاع وکړه چې د الګ زمونږ سره د راشي ویلې. رب العالمین قران کې فرمایي ووجدك ضالا ويتي مندکړي ورکه فحدا بیت الله را اخذله برته خپل خاندان له واپس کړي. د عرب عادت دو ابن کثیر د وغیرہ لیکي چې دوی به د شي معشوم پیدا کړي نو هغه به ځان له غلام وګرځو ایسه یا به خرج کړي یا به خدمت اخصو لکه زید ابن حارثه سلمان فارسی. لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه احسانو کې شکل ورک شو بعض خلکو له پلاس باندې ورغه خپل خاندان له تسلیم کړي 15 کلن یا 16 کلن
دومره عمر کې مور به بل شکل راغی حلیمه سعدی تسلیم کی نو محمد رسول الله د خپل مور سره ژوند شروع کو د منځ کې د مور دا خبر وکړه چې راځم مدینه له تقریبا د مکه او د مدینه په مابین کې 500 کیلومتره مسافه وي کله چې وکړ رواني کو هغه د نه ورځو په اندازه باندې محمد رسول الله دا ټول د هجرت لار په نه ورځو کې والي و او اسونه له د مکه مدینه پورې تقریبا 3 ورځې مسافه ده ګاډي شي به خو د ورځې مسله ده سال چې روان شي مقام رسیږي یې سلیږي غنټو کې امینی سره عبد المطلب سبا ام ایمن چې دا محمد رسول الله د پلار وینځو او رسول الله د په میراث کې پاتې شي او 15 کانو څخه غړي یو به دا کزو برکات دروانه دي دوه مقصدونه یو مقصد د خپل خاوند زیارت وکړي د دې وجنه د محمد صلی الله علیه وسلم دا ژوند په دوه برخو تقسیم شوی دی یو د نبوت نه مخکې دی او بل د نبوت نه وروسته کله چې نبی شو کوم کارونه کړی په هغه ټول باندې موږ تاسو مکلف یو زګه د دین دی اما د نبوت نه مخکې چې کوم ژوند د رسول الله دی که چیرته ورسره رد کړی وي نو به په موږ مکلف نه یو کړت کړی نه به هم د زمونږ دین دی څلور اړه روان شو د خاوند زیارت نو ملاقات ده زګه په مدینه منوره کې وفات شو د نابغه الجودي په دې قبر کور کې هغه دفنو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به د تحقیق لیکل دي چې زنانه قبرستان د تللی شي نو کله او په کوم شرطونو باندې شرطونه به کېدا چې یو دا سفر به بسنه کوي ځکه رسول الله د دینه منع کړی دا یو معلوم دربار بزان لنټه کې چې لکه مزار شریف لزو لغمان لزو یا شینوارو لزو یا پلانی ځای لزو باقي کې معلومه دربار التور شلا بلکې د علاقه کې چې کوم نږدې قبرستان التدی ورشي بل کله چې زنانه شنو په سبب جنت باندې باندې شي ځکه رسول الله اول منع کړو به ورسره اجازه ورکړه او الته چې کله جین د کفر او شرک کارونه به تیر صادریږي نه چې را مدد شورته وي او هغه د الله سره برخداران جوړ کی نور فسادونه پکې نه پټ یارانه وغیرہ جوړول کله چې دغه شرطونه پکې وي نو به که زنانه چې د قبرستان لاړه په دینیت باندې چې د دنیا نه بے رغبت شي او آخرت له توجه وروړي د مسلمانانو قبرون له دعاګانې وغواړي سو منعت بنئ لیکن که چرته به سفري ان د جزي فزي کېږي یو معلوم دربار د خلکو وځ کړی نور مفاسد پیدا کیږي بد اخلاقین او د عقیده به تک حرام نو کله چې څلور روان شول نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې موږ ورسېدو د نابغه الجعدی کورلا اندر محمد صلی الله علیه وسلم پلار عبد الله سیف دفنو نو هغه چې به نبی کریم علیه الصلاه والسلام او داغه نکاح ام ایمن او امینه طبعا شکل سره د قبر خواله ورشي د سترګونی وخی چې کوم څومره ژړا دوی کړي په دې شو کیفیت باندې چې نه ګری و نشل ولې دی نه مخواله دی هغه شوی کوم خلک چې دا خبره ثابتې چې نه محمد رسول الله باندې بهوشی را الله په دې مور بهوشی را الله په دې خبر ونه ور پرې واته دی وکړو هغه وکړه دا اصلي خبرې به دلیله ځکه به صحیح احادیث باندې دا ثابت نه نه به صحیح تاریخ باندې نه څوک هغه اعتبار ور کوي رسول الله فرمایي چې ماماګانو کړه تقریبا یو میاشمن تیر کړه ځکه ډېر متبادر غلی و او طبعا شکل د نه ورځو مسافه په سفر کې به یو زنانه د لار کړه لاړ شي نو التبه خمخه سو وخت لري دلته به مفسرین یو بل خبره ذکر کړه محدثینو کوم زنانه چې هغه واده شي او بیرته پلار خو لره شي واغې کې وخت تیرین دا به مسافر شمار لګي یو کنه دا به مقیمه یو قول علماء دا ذکر کړي چې دا مقیمه ځکه د پلار کور دی لکه خپل کوري صحیح قول علماء دا ذکر کړي چې نه دا مسافره ده قصر بکئی رسول الله چې کله په لار باندې تیرېدو صحابه ویلي د بنی نجار باندې کورونه ورته یا دهانی کړو دغه کور او دا ملګرو لوي ویلي دې کور لشرالم د دې سر باندې دې بلې باندې دې بام باندې زما یو ورځ یو خور او نساء ذکر رسول الله یو خور شیمان بن ابن قیم فرمایي زاد المعاد کې بل انیسن بن اورور عبد الله در حلیمی سعدی اولاد و وما او انیسا چې دا د انصار یو جاریه و دي چې ډېر لوبي کړي ځکه زما خور ورسي یو بل ځور دایات کې ودا دیوال ویني وی او وېزه او زما د خور او نور ماشومان دي چې ومنګو چې کله مرغان کې نسنو شور مونږ جوړ کې چې هغه مونږ کې نستاله پرې نه دي لکه تمام در ماشومان ته بیت چې به وځي کله مرغان کې نه شور شغب جوړ کې
وې موږ منډه والے چې کله به دې دیوال سره راولو چې دې جنبه چې دې بل ځای ته به انت منډه کړه ها هو هم جوړ کړه ایسه بوالو تل وې دا دغه دیوال له او به ورته یو ډنډ یاد کې وې دا حوض ګوري وې او وې به دې حوض کې مال امبو کړی دا وجه دا چې محمد رسول الله عالمي نبی جوړیږي او عالمي رهبر دی تر څو پورې دا ټول تربیتونه وشي د شي نشي کېدای چې واجب دی غار کې پاتې شي او بس د شي نشي کېدای چې واجب دی غار کې پاتې شي او بس او د شي نشي کېدای چې دا غړي بزیره وڅره یو بس بلکې دا هر قسم مخلوق او دا هر قسم امتحانات سره الله اړې راړي تر څو پورې دا یو ټریننګ شوی شخصیت د شیخ الهند محمود الحسن سے بارک رضی وېدا د اسلام دشمنانو شکل ونو جزیره کې قیدی کې ګیریم په اوخره اله بریتیم په اوخره اله اوروزی سر ارچا خو شیخ الهند لامبو یا دا وې ایسه بری درې باندې راو دنګل او دی خو ته بوټو وت د انسان لامبو یا دی خاص کر مسلمان به هغه مسلمان چې هغه ځان له دعوه کې چې د اسلام یقیني بچیم د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بارک دا راځي چې فیدل مزلونه به کول حسبانه به شورلی کوله دریم کې به لاموز کوله حتی د شیخ الهند بارک دا راځي چې هغه خپل طالب العلمان له بخاری پر دریم کې لامبو په حالت مرګو له ټریننګ ورکړي وی ویل چې بدی حوض کې رسول الله ویل چې ما بلامبل لامبو به مزه کوله تر څو پر اسما تربیت وشي دیمن منس کې دا کارو شو د میش نو ورسته د محمد رسول الله د مور او دا په سفر باندې و د ابوا علی اخره چې کړه ورسېدل نو مریض شو او الته مرض دومره زیات شو چې استا امینه بیبي وفات شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دنیا لړغله نو چې پلار وفاتو او به په سفر باندې دا روانو چې مور وفات شو نو محمد رسول الله سخت درد ورسېدو یسیر شو مور نو لاړه او پلار نو ابن کثیر دا خبره ذکر کړې د سورې توبه روایت په تشریح کې ډیر مدبات د نبوت نو ورسره محمد رسول الله باندې علاقه باندې راغی او د قبر خواله شکل راغی ډیر سخت وژړل صحابه ورته یا رسول الله دا ولي وې ما د رب العالمین د مور بارک د مغفرت طلب وکي دي کې الله رب عزت مال اجازه را نه کړه وې مونږ دا طلب وکړي چې الله زغه زیارت او ملاقات خو لازم کنه وې راځه حکمتونه اول کې بیان شو چې په دې باندې الله رسول کې پوي مور وفات شو د دین ورسره محمد رسول الله تربیت هغه د عبدالمطلب شه په لاس او قبضه کې راغی دین کو عبدالمطلب شه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر ناشنا تربیت کو دومره تربیت کو چې خپل اولاد نو د نور رسول ټول نه داسه الله محترم غنو وجه دا وا یو خدای عبد الله سے بچو عبد الله هغه عبدالمطلب سے کشره بچی دی حسین بچی دی او بل رسول الله مور وفات شو او پلار وفات دی نو نکره د شي بچی سره بخمخه باید محبت وکړي پکارم دی رب العالمین د محمد د عبدالمطلب سے بده زړه کې د رسول الله محبت روان شو خي ورپوخ کې سیرت ولدا لیکلي دي د دې کعبه په دی خوا کې د یو چتر جوړ سفر چې پاغي باندې خصوصي پالنګ یا تخت بستر جوړوا هغه باندې بس صرف او صرف عبدالمطلب سے کې نسو بل څوک نه ګر شابره داغه زمون ولاړو چې څوک براتنه منه کول به ځکه عبدالمطلب سے وکانه جسیما وسیما د قومي مشرو رسول الله خاندان ډیر اوچت خاندانو به عبدالمطلب سے لیکن نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله راغی وړي کې ماشومو وې منډه به راواخصه او د نیکه دی پالنګ له بره ورو دانګل بره وکینسو د کبه رامات کړل کې مشر انسان شناس ذکر رسول الله نه باندې زمانه کې الله مشر سړی جوړي دې ترونو زمانه کولو چې بری باندې موږ د خپل کې ني ته ماشومه ته څنګه دلته کېنه وې دی عبدالمطلب صاحب د زمانو لوي ویلي وېزما دا بچی پرې دې چې په کوم ځای کې کېنی تاسو مخالفت مکوئ ځکه وان له شانا عظیما د لپاره په انده زمانه کې ډېر اوچت انسان الله جوړي یو عظیم شخصیت الله جوړي ځکه هم کو زنه ما چې زما په بستر باندې کړه دا کې نسو ګره شرط مخالفت ونه کوي د زما بچی دی او زده په شکل کې د علامات زمانه مو چې دا به عالمي رهبري بلکې عبدالمطلب صاحب د خلکو دا خبره کوله چې صاحب دین وسی کې به دا استعداد او دا یو ورځ یو قافیه شناس د عبدالمطلب صاحب خواله راغی قافیه شناس زمانه شناسي کوي دا یو خصوصي علم دی چې د انسان له وګوري د ټکه معلومه چې دا فلاني بچی دی او دا فلاني خاندان دی د خبرونه د علاماتونه د عبدالمطلب صاحب ویلي وې د محمد رسول الله د په د یاد کړی وې دا بازي د دې بازونه دی معنا دا یعنی دا به نه په شان د دقیق خو باندې دی دا کوم چې قدم جوړ شوی په دې ګټ کې تیګه کې چې هغه د ابراهیم علیه السلام کړه څه مطلب د ابراهیم علیه السلام د کې د چاپ نشي ګورم او د رسول الله د کې نشي ګورم د دنه به عجیب انسان الله جوړي لکه څنګه چې پلان جوړ شوی دی او د علم شرع د اثبات دی
په دې باندې نسبت ډېر شي نو باندې کیږي د اسامه ابن زید بارے کې به خلکو دا ویل نعوذ بالله من ذلک وی چې د اسامه د کجې د دې زید د کجې زنا کړی د اسامه ته پیدا شي ځکه زید سے تورو او اسامه رضی الله جوړه کې څه ډولې لکو د محمد رسول الله په دې باندې څخه پکېدو انتهي زیاته لیکن د يهودي عالم راغی ودا پلارو ځو په دې کټ کې ودو سرونه پټو لیکن دا کې لارو چې وی ویل چې دا بازي د بازونه دي معنا دا د اسامه چې د شړي بچي دي اگر که پیژندري نو چې دا پلان او پلان دي عائشه به فرمایي چې کله رسول الله د کول راغی تعالی الله دې تندي سب نشه پړقا کوله ما ورته ویل یا رسول الله وی دي يهود مولا په دې باندې اقرار وکړي چې دا اسامه د زید بچي دي دغه علم شته او په دې باندې دا فیصله کیږي نو عبد المطلب شه ډېر انتهایی زیات خوشاله شو چې دې شړي کوم د رسول الله بارے کې دا خبره وکړه چې دنه بده شي انسان جوړیږي لکه څنګه چې د پلان نه دا انسان جوړ شوی دی چې هغه ابراهيم عليه السلام ابو الانبیاء په دې منځ کې تقریبا اتکاله 2 میاشتې ولس رسول شو ورشيدو عبد المطلب شه وفات پر رسول الله باندې نشه کیفیت الله را وسو دا ولې راوري چې کله مختش اشنا شه دې سره بلار وفات شو عبد الله امینه وفات شو عبد المطلب شه د اتکلو په عمر باندې 2 میاشتې ولس رسول چې محمد رسول الله ورشيدو نو دا وفات شو درد رسول الله نو ورشيدو اقا مشفق نکو چې شفقت په باندې کوو د په ټول زمانو کې ځان له وشت غنلو محبت وسره کوو هم تلاړو لیکن د وفات مخکې عبد المطلب شه دی ابو طالب لویلې ذکر عبد المطلب شه زمان وحارث زید مقوم صفار حمزه ابو لهب ابو طالب چې زما دې بچي ډېر اکرام کوي او دا بکه او دا توشي ورته کړي و به عرب د غیرت خلکو چې د پلار وشته خامخا نافذولو ودا چې کله وفات شو ایمن فرمایي وې په دې کټ کې عبد المطلب شه به خودلو وې زما په دې ژوند کې سخت ژوند دادې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تکرو په عمر 2 میاشتې ولس ورځو ودا د عبد المطلب د سر له ولاړو د سرګنې وخی روانې وي ژړلې ځکه نه کې مړو وې چې کله د حالت زراعت کوم ځمانه غړ درد وکي پیور ما زما ور باندې نظر شي د نور خاندان هم ګرچا بیرو ژړا خلکو کوله لیکن محمد رسول الله یې ژړل د سرګنې وخی روانې وي کې وفات به تقریبا د نه کلونه تر 2 کلو پورې چې 14 کله 14 کله جوړیږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غړي بزیم سره ولید ولی سره ولی دي ګډه حکمتونه دي یو لوی حکمت پکې دار شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام نو ورسره قوم ور بغاړه کیږي دغه تربیت وکي په دې کې د ګړو سره سړې د شپنکې ډیر پازابي دغه د ابو غم بکای د خوراک غم بکای دغه د یخنی غم بکای د ګرمۍ غم بکای یو تربیت رب العالمین د محمد رسول الله کې په دې باندې چې اے نبی انده زمانہ کې متاله یو قوم در کومه او ته به دغه تربیت کوي نو دا سړی دا کم سړی چې ګړي بزید سره دا به خپل ګړو باندې خپويږي د په تربیت یو ورځ رسول الله سره ملګری روان و مخله به ګورګورې رااله او تورې به پخې وي نو رسول الله دې ملګرو لوي ویلې چې دا تاسو خوري ډېر خوږی دي ملګرو ورته ویل یا رسول الله تعالی چې ګړي بزیم سره ولې او کنه ما ګړي بزیم سره ولې علا قرارات المکه قرارات المکه په مکه کې وځي یا په څه پیسو باندې د مکه کې جیاد علاقه کې اجیاد ما دا سره ولې دي یو ورځ د وکانو ولو د ګډ ولا په خپل مابین کې بحث راغی لنجر علی یو منګه به احترام بل منګه به احترام راځي چې محمد رسول الله باندې فیصله وکړو د رسول الله خو الله شکل رالل ورته ویلې د ګډو والا به احتر دی وجدا چې مام ګډي بزی سره ولي ابراهيم عليه السلام سره ولي دی او موسی عليه السلام سره ولي دي نو عیسی وی وکټلا د موسی عليه السلام بارے کې دا راځي د ګډي او بزو معنا ګډوره وی ورځ هغه موسی عليه السلام نو ته کې دوه منډه د موسی عليه السلام و منډه د ګډ بشیوا تقریبا نیمه ورځ به منډه واله نصف النهار نو موسی پکار دا چې نصف النهار معنی نیمه ورځ ورسته دا د ګډي بچي ونی چې پورته کې به اسمه باندې وری سم امسا ورسره به سری وای چې مړی وی وجنی او چې کله نصف النهار دغه نو ورسته موسی علیه السلام د ګډي دا بچي ونی وی ایسته غاړه واخسته یو طرف خپل کې او د بل طرف خپل مچي کې وسرګنی وخلاړي ورته وی ویلې چې ظالم ظلم سړی کوم او ځان دې سړی کمال د نیوې را کړې نو ولې مته پریشان وي زولې دې پریشان وم نو خلکو ویل چې دغه انسان اوس نبی جوړیږي
دا وزن نبوت لایق نشي د خلک نبوت ورکی ذکر دي قوم مثال نشي لکه دا غړي پاغه قسمه قسم حالات څو بتاله کنزل کوي او څو بستا خلاف کوي څو بتاله یو خبره کوي څو ببل او څو ببلا ته به ټول لپاره غزرونه شي د شي به نه کوي چې لکه د مال سند خبره وکړه زه د قرآن او سنت بیانوم او داس ما مخالفت کوي مال کنزل کې بس درس بندي نه داس موږ رونه دي موږ به د خپل سلف او د خپل انبیو تاریخ ګورو چې موسی علیه السلام د ګډي د بچی سره د شناشنا تربیت وکي غاړه ته واخستا یو طرف او بل طرف خپل کې او به ورته ویلې چې ګوره ځان دم سړی کې او ظلم سړی کم دا خلک کس موږ سره څنګه په دعوت کې کوم روي کوي خو چې کله موږ ور باندې وس برشي په کار د چې خطر به تی وکړو دا ولې زتا سره څه کوم ته ما سره څه کوي قتل وسره سړی جبهه ونی شي په طرف باندې چې لکه دا خبره کړو زه به دا کوم د درې کړو زه بشپک کوم نه دا به چلیږي نه نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غړي بځي سره ولې یو پکې دا مسله وا دویم حکمت انسان چې کله ځان لې دغه د ایمان حفاظت کیږي رسول الله فرمایي بهترین مال په دې مالونو کې اقا مال دی چې هغه د انسان ګډو د غرونو پر سرونو باندې سره خپل خوراک او سکم دغه نه پوره کوي د الله بندگی کوي خلوت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا د المفرد کی پروي د عائشہ رضی الله تعالی عنها چې رسول الله بکله اطلاع له اوته د دشر الله له وخت ورکه ځکه انسان چې کله ځان له ایمان ساتل کېږي د ایمان حفاظت په څه باندې کېږي په خلوت باندې بربادي کې پس په دې کبر باندې بد اخلاقی باندې په دې زیات غب شپ باندې په زیات اختلاط باندې په دې ګناه باندې بدعت باندې سستوب باندې په دې تصویرانو استلو باندې په دې ګناه کول باندې زیات خوراکونو باندې او په دې زیات مجلسونو باندې نو رب العالمین د دې خلکو تربیت کوي چې محمد رسول الله د شی عظیم تربیت وشي ترڅو پرې د ټول امت تربیت پیدا کړي په دې منځ کې تقریبا دغه 14 کاله 14 سوال له پورې 2 کاله نه تر 2 کاله په عمر پورې رسول الله ودا غړي بځي سره ولي خو شکل د 12 کلو په عمر باندې شو یا دغه نه مخکي په دې مکه باندې یو قاتلی رب العالمین راوستا سخت وشکاری و دا ټول خلک راځم شو ابو طالب له دوی ویل چې راځه د حرم لاړ شو یو دعا وغوړو د الله نه جلحمه ابن عریفه په نامه باندې وسړیو وې د ابو طالب سره یو سپین الکو هغه محمد رسول الله دی وې د کعبه لراوسو او بالکل د کعبه د کوټې پورې هم د منسق یو ځای کې دعاګانې وغوښتلې ابو طالب هغه شیرونه مې او ابي زو تک سپین دی چې دا ورېځ د وجه نه باران کوي دغه په دعا باندې او دا د یتیمانو حق زنانه چې دغه دا کاروبار برابر نه دی دغه سره خدمتونه کوي او دغه لپاره کارونه برابرای وکله چې کعبه پورې دا ماشوم یو ځای کې الله رب عزت ایسه باران شروع کی عبد الله بن عمر فرمای وی ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منبر باندې راځو سړی ورته راغی وی یا رسول الله قد سالیدا وشکالیدا د الله نو دعا وغواړه چې په موږ باندې باران وکي وی رب العالمین لا رسول الله دعاګانی شروع کړي لاس اوچت کې خطبه الاخلاص سنوا چې ایس الله باران شروع کې ایوج ما باران الله ورو ځکه نبی کریم علیه السلام خو نبی وی بل جمعه شکل په دې منبر باندې محمد رسول الله کې نو سمقه سره ورته به ودر وی یا رسول الله د باران نور تنگ شو الله نو دعاګانی وغواړي چې دا باران بند وی یا الله په دې اطراف باندې وروا په پسونو باندې او په موږ باندې بند کا نو عبد الله ابن عمر فرمایي وی چې کله دا حدیث د رسول الله دا کیفیت موږ اوریدو وی د قشیر مال راځي د دولس کلو په عمر باندې چې کله محمد رسول الله شو ابو طالب د شام په سفر باندې روان شو ځکه فقر او غربت د غون شینو د عبد المطلب بم شینو چې څومره سرمایه دولر لاغه په حاجانو باندې لګوله الرفاده السقايه اللواء الحاجبه خدمت به کو نو رسول الله دې تر لوي زم سره زماغه ته مزه ځکه سفر کې سختي نه وینې زم خوکلب شو سره ابو طالب هغه نبی کریم علیه الصلاه والسلام کاکاو او ډېر ناشنا کاکا 40 کال خدمت کړي 40 کال او اخر به ایمان لاړو د دنیا نه دا سوال مسری واقع کیږي چې دا ولی به ایمان لاړ دی اهل علم فرمایي دی وجه دا راکړي چې د خدمت رب العالمین د رضا لپاره کولې نو په دې وخت کې الله بدله ایمان نصیب کړي وي خو لیکن د الله د رضا لپاره نه قوم پرشیوا ترتوب او راتوب عباس ورته ورسول یا رسول الله وېتا خو ډېر خدمتونه کړې دي ابو طالب څخه پیدا دی ورور شي دا کنه وی او وېدا د جهنم په دلان دی بیخ کې وزما د وجه رب العالمین دې صلی الله علیه وسلم سپلې د ور دي دماغ به جوش وي په پوزه باندې بیروس په ټول کې وزما تر سپک عذاب دی او ډېر غیرتی سړی مو غیرتی دا معنی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې غیرت کو یو ورځ وتا ابو جهل دراله
وی ویل چې لکه سره اوراري پیدا شوی دی د ادریس او شپته معبودان چې نشي کوي د سره خبره وکړه ودا خاصانه خبر درابي ولو رسول الله راوسو د الله نبی ورته ویل چې یا الناس قولوا لا اله الا الله اي خلق لا اله الا الله وای سبا کامیاب شي یو دم خلق چل شو ډیره مدور سبه شملو قولوا ولا لا وی ویلې چې موږ په عربو کې کیسه الګ به وګورو دا به تعالی درکو ته د سیمنه ور باندې ماته وشي دا محمد دی عليه السلام او ته دا محمد موږ لراکه ایسه موږ به وشو ابو طالب ورته دا څه قمقله خلک خپل بچی تاسو درکوم دا تاسو وژنئ او تاسو مله د خپل بچی راکوي دا تربیت به کوم د واده د دیو د دې شي دا اخرم چرته زګړه زیور کېږي خو اخر رسول الله علیه وسلم لږ زره گزاره کوا حاله سخت دي ویني شي کې دین باره کې څنګه گزاره کو ابو طالب ورته ویل چې خپه شو وراره وي او چې شیرونه ورته ویلې قرطبي خازن د نقل کړی دی والله لن يشروا اليك بجمعهم حتى وصل في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غزازة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرست دينا لا مهالة أنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حزار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا عرق البر لكم خلقوا ويولي يا ورارا ويزماني رب العالمين ما قسمي چې دا ټول عرب راځي مشکل وختله دې د زرار درکې وختله چې څومره زور درکې بیان وکړه دسی بیان وکړه د خلکو دازونه په دسی وشلوا لکه انسان چې په بوکس باندې وایي سماته ماتي ست دین دې حق دین دې تدې خیر خوا سړي عرب دې نشه خلکو ورته ویلې ویتر ایمان ولې نه راوړي ایمان هم راوړي بیا به عربو جنکی دا وایي چې ابو طالب د جهنم د اور نه ویریدو نو دا د شام په سفر باندې روانې دو رسول الله زم سره زم دولس کلو په عمر دی هغه مزه زم خو زموږ د نبی سره دې تمینه محبت دا غمینه محبت دې مجبوره کې روان شي بصره علاقه چې کله ورسې دا شام سره نږدې علاقه ده نو په دې کې یو راهب دی د دین سوراو د يهودو یو عالمه بحیره جرجس نومیدو رسول الله په شکل په دې لار باندې تیریدو نشه کیفیت پیدا وشي د برن الله په وريزه روانه کړي وا او کومي ونی بچ رسول الله لیدلو هغه ورته سجده کولا کومي تیګي بچ رسول الله لیدلو هغه ورته سجده کولا او سلام به ویلې حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي وی هغه کانی چې زما د نبوت نمخ کې په ما باندې سلام کړي دی وی مال اوس مال نه زو په لار تیریدم مال به دا السلام علیک یا رسول الله تیګي ونه ورته سجده کولا دلته به عمله مسله ده چې دیونو د کانو بوټو څنګه محمد رسول الله سجده کوله سجده خو والله رب کار ده او پیغمبر ولې منه کوله نه جواب داري چې انسانان د دې خبرې نه منه دي او جنات چې هغه رب العالمین نه را پدې خو بل چاله سجده نه کوي اما دا نور حیوانات جمادات کوي چې هغه په مکلف نه دي نبی کریم علیه السلام نه ملګرو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله من یو بل سره انحناء وکړو انحناء دا معنا چې کله یو بل سره مخامخ کېږي دا سر کته کو قال لا دا مکوې مشکات کې حدیث دی د یو جن علماء یو مسله ذکر کړي دا لاس کول اول او چالو شته دل دا څنګه دی نه اهل المدا خبره ذکر کړي چې کوم انسان دا غواړي چې د عملګری دی مال ودريږي او مال دی وشتيږي او زېما زدار کم سړی مو شخصیت هم دشي انسان له ودرېدل به ګناه ده او عظیم جرم دی دا د الله او د الله رسول مخالفت دی لیکن کله داغه په طبيعت کې دا خبره نه و تور ته ودرې دی او زیاد ورته پرې خو دو یا خاص کر د اسلام غازیان لمخې ورته لسمه منعت دي کې به نشته تندیق کول ولا دا جایز محمد رسول الله د عثمان ابن مزون تندیق کول کړي دي د جعفر سے تندیق کول کې چې دا رسول الله کا کا بچو کله چې د غزان راغی ابو بکر سے د محمد رسول الله تندیق کول کړي دویم سر کول اول دم جایز دي عائشہ بنت نبی کریم علیه الصلاه والسلام سر کول کې مچې کې بل نور اندامونه او سید رسول الله د صحابه د محمد رسول الله دا تشه مبارک کول کې اظهار للمحبه لا سنه کول اوله عبد الله ابن عمر د محمد رسول الله لاس کول کړي ابو عبیده ابن جراح چې د مجاهدینو یو قومندان دی عمر صاحب چې کله شام لورغه داس ورته خپل کې د دین معلومه چې دا خپل اول جایز دی خو لیکن درې شرطونه سره یو شرط کې دا چې انسان د دین عادت مستمره نه جوړي چې همیشه د لاس کول اول همیشه لاس کول اول همیشه لاس کول اول لکه حجر اسود بعض خلکو خپل لاسونه دا شی جوړ کړي او غد لاس نیولې شړق شړق ور باندې دا بنا ناروا ده دویم شرط پکې دا دی چې دا انسان به انحناء نه کوي انحناء څه معنا سر به بشنه ورکته کوي ځکه محمد صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دین عمل نه منع کړیو دریم شرط پکې دا دی چې انسان مصافحه نه پرې مصافحه دا معنا لاس یو بل سره د مخامخ ملاوله بعض خلک صرف د لاس کول کې
او دا مصافحه سره پری دي نو کدا درې شرطونه چې عادت مستمره نه او سر کته کول سره نه او دا قشن د مصافحه سره نه تر کېږي نو به کدا کار چاو کې خیر دی خاص کر د مور پلار د مشر عالم او دا غسړي په طبيعت کې دا خبره چې دا کار دی مالوش د شنی به باز خلک دا وشي ګوره د نبی کریم علیه السلام خاله وفد راغی او غوښ رسول الله د الله سنت خپل کړو د قشن د کې دغه خو معلومه چې په کول ولیم جایز دي د ډیر جوابونه دیو جواب له مو دا ذکر کړی چې دا خو عمل د يهودو دی او دیم کته د خپل کولینو پاګه کې انحنار چې موږ د پیغمبر د غیر منع کړیو او بل په دې روایت کې زنانه د ام ابان اهل علم فرمایي چې هغه مجهوله ده نو لہذا نبی کریم علیه الصلاه والسلام لدی ونو او غټو سجدي کړی دي انسان او جنی پیره دا د دینه منع دي چې یو بل انحناو کې یا سرکته کې بلکې انحنا کول او سرکته کول د واجب چا سره مناسب دي رب العالمین د پاره بل څوک نه نو دی بحیره جرجس د شی ویلې چې لکه په دې سفر کې خو یو کمال والا سړی دی د ټول قافلې له ډوډۍ وکړه عربو میران شو چې دی خلکو مخکې موږ له ډوډۍ نه وکړي دا څنګه له ډوډۍ کړي چې ډوډۍ ورته وکړه نو دا ټول خلک دغه ملمانه شو محمد رسول الله د وکانو سره کېنو نو کله چې بحیره راغی دی یو سړی لګوري دی بل سړی لګوري دی بل سړی لګوري اقا علامه چې په تورات او انجیل کې وو هغه په یو کې نه دي موجود ولکه تاسو یو ملګری شته به آو وکم دی ویغه خو بار وینشته یو ماشوم موږ سره دغه بار وکانو لکه نه ولې دی عرب خپل مابین کې وبل غوسو شي شهر ظالمانو وړي کې ماشوم یو کان لکه نه ولې تاسو ډوډۍ لړغلی پکار دا چې هغه ول تاسو راوځي ځکه چې هغه ماشوم ولکه منډه لار شي هغه راواله نو راغله محمد رسول الله راوسو عليه الصلاه والسلام وړي کې ماشوم دولس کلو په عمر شکل دی بحیره ولیدو د شکل له ورته وکاته بس ته متاثر شو رسول الله کې الله یو ناشنا نورانیت او کیفیت کېو رسول الله نو اخر نبی چې خوا د سره نږدې کې کینو چې د تورات ته وکاته د شکل له وکاته بالکل به ټول علامات موجود کړو ځکه یجدونه رب العالمین فرمایي وي دوی چې بالکل د قران دا او د تورات دا پانه اړولې په اړه پانه کې زموږ د محمد رسول الله شکل موجود لیکن د دین مخ کې عبد المطلب شه خپل چې سړی راغی او د ابراهيم عليه السلام د کوسره د تشبيه ورکړه بعضي انسانان چې هغه وځ د تصویران جوړي د ابراهيم عليه السلام شکل جوړ کې هغه به د قشندان کې پلاس ورکړي او غړي وسره دي یا د موسی عليه السلام د شریعت د یوسف عليه السلام دا جوړي د دې جوړولم ګناه د دې خرڅولم ګناه او دې لکه نسلم ګناه حتی تدې پورې باج علماء دا ویلي دي چې کله انسان دې لکینی یا دا جوړي او دا تشبيه د انبيو د خلکو سره ورکي وي دا خلک د ایمان نه بالکل خاصي د ایمان نه ولکه د یوسف شریعت د یعقوب د موسی د فلان او فلان دا حرام دي ناروا چې کله مخه لکینو نو په دې وخت کې دی بحیره چې ته پوښتنه وکړه وسالتک باللات والعزى وزد اللات والعزى په نامه باندې ستاسو سوالونه کوم ته مال جوابونه راکې محمد رسول الله صح په قهر شو وړي کې ماشوم دی لیکن د شرک را دی وځي ومانه دا سوال مکو باللات والعزى وزما په نسبت او مال په دې ټول شي کې بدترین شي نه دقه دي دا اللات والعزى چې مال وړاندې کوي دا بابا دی واغه بابا دی بلکې مانه چې سوال کوي د الله په نامه باندې سوال کوي بهره معلومه کړی چې ګوره دقه سړی دی ځکه چې ماشوم دې د شرک د شرط وکي وی رسول الله دومره په قهر او غصه باندې شو د دور اسکلو په عمر باندې چې ما نه ګور الله ته عزا باندې سوال نه مکوا زما چې ډېر قهر راځي دي شي نه راځي وی زستانه سوال کوم د الله په نامه وسل سوال کوا چې قبول پختنه ته وکړه چې د ژوند پختنه ته وکړه رسول الله جواب ورکو چې کوم دوی په تورات کې لیدلی او هغه بیان په محمد رسول الله کې موجود و به ورته دا کمیس خو دلګ راوچت کا چې کله کمیس په راوچت کې د دې دوړو ولو په مابین کې د محمد صلی الله علیه وسلم مہر نبوت د الله جوړ کړی دی هغه چې وکړه بالکل موجود کی د ټول خلکو له متوجي شو وی سید هذه الامه ودا بد دې امت سرداري دا د انسانانو جناتو د دنیا او د آخرت د دې ټول قهرمان او قائد او رهبر او سردار ام دغه نبی دې چې کوم تاسو ما په تورات کې ویلې دي هغه د څه اندازه کې ولکه د کوثر اگې یا د زر کې اگې یا د قشن د تنزيري بعض روایتو کې دا راغلي لکه دولې چې کله د دروازې په تړلې کېږي وغیرہ پر کومه تکمه او بټن ده دې ډوري بټ دغه ودیول منځ وی ویلې ودا د شابه چي دي ابو طالب شوی زما ودا خو صاحب بچی نه دي زما بچی دی نه دي دروغ مو وای ودا مې وراره دی بالکل صحیح ده به وراره بچی دې څنګه نه دي چې موږ په تورات کې لیدل دي چې د پلار بمړي ته څنګه داوا کې چې دا ژوند دی څه ژوند دی
خو زه تعالی خبر وکم ابو طالب ودا سره شام نه مبوزا په تورات کې د څومره علامې چې ما کتلې هغه ټول په دې کې موجود دي او د اسلام سخت دشمنان چې دي يهود او نصارا دي اسنه چې دا قتل نکي بیرته واپس کا ابو طالب څخه خادمان د محمد رسول الله سره کړ بیرته مدینه لړا واپس کی راغې وې مکی خواله چې ډېر واپس کړي نو قافله کې ډېر غټم دی ابو طالب صاحب کړي وا نو شکل بیرته راغې او محمد رسول الله وکړه ډېر مینه وسره وکړه ځکه بچیو به تر وبچی ما به ډېر وخت دایم راغلی په دې وخت کې د شو سړی راغی چې هغه د قافیه معلومه ولي دا پلاني بچي دا پلاني هر چا ورته خپل ماشومان راوسته ابو طالب په دې وخت کې محمد رسول الله ورته راوسته ورته کینو مخاله دې سړي چې کله دله ورمکاته د خپل سترګې په مده کې بند کړي ور بند کړي وی ابو طالب ویره چې اسنه زما اورانه د نظر نه کی العين حق خازن لیکلی دی وی دا نظر حق دی د انسان د سترګو څخه جراثیم راوځي او په دې شری باندې ورپریوځي د دې وجه نسمن شیخ بارک وړه رساله لیکلی د شعر او جادو بد نظرین علاج پاره کې بعض د شي اسکار چې هغه تا وکړه د شعر نه مخکې د جادو نه مخکې هغه کوا او چې کله در باندې ولګي د بیان هغه اسکار ذکر کړی دی هغه وکړه الله تعالی علاج درکړي وی ویری دما چې اسره دا وراره مې د نظر نه کې خو په دې وخت کې وې دغه سړی په چا سره مشغول شو چې مشغول شو به خپل بچي ابو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته لری کې یو دم دې سړی ویل د قافیه اين الفتا هغه لږ چې شو ځوانه هغه ځوان چې شو ځوانه ان له لشانا عظیما وقسم بالله چې هغه د پاره ناشنا کیفیت او ناشنا نو چې د شکل لما کاتو ډیر کمالات په رب العالمین راجمع کړی یو ناشنا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې صفات ده چې شرک نه دی کړی د ماشومتوب نه او د شرک سخت مخالف او سخت رد کوونکی انسانو لکه رحمت کو واقع پیدا لو او د محمد رسول الله بل ناشنا صفات داو چې ډیر صابر انسان د ابو طالب سره زموږ مشکل ډوړې لکینه نبی کریم علیه الصلاه والسلام بل لري ناسو کیدونه بچیا پاتو شاغه به خور ورځ بناره پاتې شو لیکن دا شکایت نه کو چې مال ډوړې مال دا او کله به دوست سره په ډوډۍ باندې کینو سدي ماشوما ابو طالب ور باندې پوښي چې زما راوړو خو څو ورځې سي پلار پاتې شوی به بیرانی راوستلو د دوی سره په ډوډۍ باندې کینو چې کله په ډوډۍ باندې وسره کینو ډوډۍ په پاتې شو بچي وو ماړم شو خو کله به رسول الله په دې پیډه کینو نو ډوډۍ وو خلاص شو د ابو طالب هغه بچي وو وږي پاتې شو به په زور وسره کینو او ناشنا صفت داو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو طالب سے فرمای وکله به شپه تیر شو سبب چې ما وکړه سترګې مورته توري او د سر مورته غواړو د محمد رسول ان شاء الله ورسره اخلاق کې راځي چې کوم سترګې وې ده تور سپین وې سترګې هم توري سر به مغواړو حیانات سره وړل حیانات صادق انسان چرته دروغ نه ویلي او د شناشنا سره د شریعت په تاریخ ولدا لیکلي دي وې ورځ د خپل ملګری لوي دا غړي بجې سره ولې وې زمون په دې علاقه کې د مکه کې واده دي په دې واده کې بټنګ ټکورو تکینه د زما د ګړو لګور زو ورزم چې د واده کې شي کې داخله ویرالم چې کله رالم به دا نږدې کورونه کې دا واده وو خو چې کله د مجلس ور داخل شم تر څو پورې دا ټنګ ټکور د اسباب او دا شونه جوړیږي وی الله په ما باندې خوب را وسوي څه زو دکړم وېزره او چې تکرم الا حر الشمس مگر د نور دا ګرمي چې بالکل نور راختلی و دي ګرمي زو سلام به راځي شوبه وی حق ټنګ ټکور الله په ما باندې ونلیدو ځکه رب العالمین تربيت کو وی به څنګه دا مشرانو دا کی شي کولې د شپې ډېر وګدګ دي اوسم باز خلک دا کی شي کوي قران کې الله رب عزت فرمایي سامرن به تجهرون قران الله تاسو پرې دي شپو کی شي لګې نه وی ما دې ملګری لوري چې زما راګړې بچي ته سروا زه دې شپو کې کی شو لکه نم چې دې کې څه کی شي کوي وی وګیو ما مور لمې ولې چې ډوډۍ مالا تیار کا ډوډۍ چې مالا تیار کړه بالغ لمې چې ډډه ولې سب شو د شوما سبا پوری وسو دومره دي خلکو کې شو په نه شو او دا ناروا دي قرطبي د عمر ابن الخطاب بارکه دا خبره نقل کړې ده چې د شپې به هغه خلک ول چې غوښنه وخت پوری غب شپ لګي ګرځي دوه او کوم سره چې د شپې اکثره مجلس کې هغه قیام الليل نشي کولای د قیام الليل بارکه تاسو مخکې موږ د اسباب ویلي و قیلوله کول د ماسپکین مازنه مخکې آرام د سورې کاف د ورسنی ایتونه ویله وختي ود کېدل د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کې ډیره مشغله نه کوله زیات خوراکونه نه ځان ساتل د مؤمنانو سره کینې نه کول خاص کر هغه اسباب او هغه ایتونه کتل چې پاغي کې د قیام الليل ترغیب د آخرت سوچ په ځمانه مالی جرمانه د زیات جمانه ځان ساتل نو وی رسول الله وی رب العالمین زما حفاظت وکړي د عربو دی ودون نه ټنګ ټکورنا
او د هغه د قصونه او بل دا ناشنا چې محمد رسول الله عورت چانه درېدلې ان شاء الله قبل چا شامل ژوندیو نو بیا به دا صفات ذکر کوو چې ولې درې شوی نه دي او دغه نه ورسره محمد رسول الله صفات بیان کو الله رب عزت موږ تاسو ته محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري را نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه